علماء د دې سه یو مسله را استلې ده اغي دا مسله را استلې ده چې کله یو بزرگ په عبادت کې سړی ته آسان لار اختیار وروشي چې سړی ستا زندگی ټول ورځ په مزدوري کې ده په کاروبار کې ده په ستړي کې ده ستا د پاره شپه کول دا رقم مناسب ستا د پاره عبادت کول اغي د په زندگی کې یو آسان ترتیب ورته وشي او ترتیب ودته آسان نه کی نو علماء لیکلي دي په کار دا چې هغه ترتیب سړی پر شا نه وغورځي بس د هغې بزرګ په وینا په هغه اسانه طریقه عمل وکړي بلکې د الله تعالی په عبادت کې سړی بهادري نه کوي چې زه ډېر تکړه یم چې زه خو ډېر غښتلی یم دومره روژې نیولی سم دومره عبادت د انسان به څه تکړهوالی د انسان به څه غښتلوالی د انسان د زندګۍ څه وس دی د انسان سره څه توان دی چې یوه بیماری او ناجوړي پر انسان باندې راله بیا به دی حیران سي چې هغه زما وس پر کومه ولاړی هغه زما طاقت پر کومه ولاړی هغه زما غرور پر کومه ولاړی هغه زما بهادري پر کومه ولاړه که د هرې ناجوړۍ څخه الله تعالی دته حفاظت ولورکي چې ګله پر ده باندې بوډاوالی راسي نه په لاس کې د رانیولو طاقت ستا نه په سترګو کې د دید کولو طاقت پاته سي نه په دې ژبه کې د وینا طاقت پاته سي نه په دې پښو کې د تک طاقت پاته سي بیا به انسان ته درک ولګېږي چې هغه زما بهادري څه سوه هغه ما چې لوی دعوې کولې چې زه خو دومره روژې نیولی سم زه دومره عبادات کولی سم زه فلان کولی سم زه فلان کولی سم نو ځکه د الله تعالی عباداتو کې بهادري نه ښکاره کول بلکې چې څنګه د عافیت او د اسانۍ معامله سړي ته مخته راله بس د عافیت او اساني د ځان لپاره غنیمت منل او په هغې باندې عمل کول د الله تعالی په مخ کې بهادري به سړی څنګه وکړي د یو بزرګ متعلق راځي هغې په خپله د حال یو کیفیت ورباندې راله یو غلبه ورباندې راله برای د خولې څه یو شعر وځي برای سوی عربي شعر دی وی لیس لی فی سواک حظ یا الله ستا د ذات بغیر مې بل طرف ته یوه ذره توجه نه ګرځي مرد نعوذ بالله د خولې څه دا کلمه وی فخبر لی کیف ما شئت یا الله ته خو زما لږ امتحان واخله نو په لاس باندې د الله تعالی امتحاناتو ته ځان نه ور وړاندې کول انسان د الله تعالی د امتحان وس و تاب نه لري بلکې د الله تعالی سره د عافیت او د اسانۍ او د سهولت معامله غوښتل هغه بزرګ وایي فخبر لی کیف ما شئت یا الله ته زما امتحان واخله چې زه څنګه په امتحان کې په کومه درجه کې خیږم نو هغه الله تعالی داسې د یو لسو دقیقو دپاره دارونه بولې وربندي کړي د به په جومات کې ماشومانو ته سبق وایي ماشومان به سره راټول کو بره به لاس پورته کو شړل ول ادعوا لعمكم الكذاب دې درواغجن اکا ته خو یو دعا وکړي چې الله تعالی اساني ورسره وکړي یعنی چې کومه وعده مې خبره مې وکړه چې الله ستاسو بغیر زما بل طرف ته توجه نه ګرځي ته زما امتحان واخه زه په دې کې ډېر درواغجن یم هغه ماشومان ته به ویل تاسو لاس پورته کوئ که ستاسو په برکت الله تعالی زما سره څه اساني وکړه قل ادعوا لعمكم الكذاب دې درواغجن اکا ته خو یو دعا وکړي چې الله تعالی د اسانۍ معامله وکړي نو ما درته ویل چې کله یو بزرګ سړي ته د اسانۍ لار انتخاب کړي چې سړی ستا دپاره اسانه لار دغه ده نو هغې نه ټکراول او په عبادت کې خپله بهادري او دلاوري نه ښکاره کول او چې څومره د اسانۍ او د یسر او د اسانۍ د سهولت معامله راسي بس په هغې باندې عمل کول ځکه د الله تعالی د امتحاناتو تاب او د هغې برداشت د هیچا سره نسته نو ځکه زموږ علما دا لیکي چې سړی عمل کوي عبادت کوي بهترین عبادت هغه دغه دی چې سړی همیشه کوي که څه هم لږ شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي افضل الاعمال ان احب الاعمال الى الله اقل ادومها وان قل الله تعالی ته خوش عمل دا دی چې سړی همیشه کوي که څه هم لږ عمل بس یو سړی ټوله شپه په عبادت کې تیروي لیکن په جمعه کې یوه شپه کوي یو بل سړی بیا د ماخستن د لمانځه بعد 2 رکعته سنت کوي 2 رکعته نفل کوي د ماښام د لمانځه بعد 2 رکعته نفل کوي الله تعالی ته د هغه سړي در عمل د ټول شپې در عمل دا 2 رکعته لمونځ لکه بل حدیث کې هم راځي ان احب الاعمال ما دیم علیه وان قل بهترین عمل دا دی چې پر هغې باندې سړی دوام کوي که څه هم لږ عملي خو همیشه یې سړی کوي لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل اقرأوا القرآن
ما تفتر القلوب. قرآن کریم دومره عبادت وایس، دومره تلاوت پکوي چې بس دا زړه ډیر نه ځین ستړی کیږي، زړه مه په ستړی کوئ. چې کله در څو پورې د شپه شوق تلاوت کولی شي کوئ، که د لږ بوج ستړیا دې محسوسه که بس دستي کت کوه. الله تعالیش بهترین عمل الله تعالی ته خوښ دا دی. ما درته ویل دا نه منه یو سړی په ټوله شپه کې یو ځل قرآن تلاوت کوي، د الف لام میم سے شروع کړي در والناس پورې ختموي. لیکن پر هغې کم نصیبه چې بیا کله شپه دویمه شپه راس بیا په میاشتو په کال کې د قرآن کریم ورکې نه ویني، د هغې مخ نه ویني نیره اخلي. یو بل سړی دی هر سهار یو یاسین تلاوت کوي، هر سهار یو رکوع تلاوت کوي، چې څومره د ده سره فرصت دی یو څو آیاته تلاوت کوي. الله تعالی ته دغه لږ عمل چې سړی دایمي ورکوي دا الله تعالی ته ډېر محبوب او الله تعالی ته ډېر قبولیت لري او الله تعالی ته په دې عبادت باندې